نهم باندې یو روژه د هغې ته یوم العرفه ویل کېږي. پرون شیخ عبدالمنان هم چا دا تپوس کړ صیام یوم عرفه باره کې صحابو د الله د رسول نه تپوس وکړه د دې روژې څومره ثواب دی. وی احتسب علی الله، زه په الله دا ګمان کوم ان یکفر سنه الماضیه والباقیه، چې د تیری کال او د روان کال د دوه کالو ګناهونه په دې یوه روژه معاف کېږي. د هغه ورځ چې په کومه ورځ باندې حاجیان عرفات ته خیږي اختلاف د ضرورت نشته، بده کې راجح دسه ده چې حاجیان کله عرفات ته خیږي مکه ورځ ده نهم ذی الحجه چوته ویل صيام یوم عرفه د الله نبی فرمایلی او حاجیان به روژه په حج کې نه نیسي. نبی اسلام به روژه کې د خلکو شک پیدا شي دا روژه ده که بوزه ده. ام الفضل وی ما وته یو ګلاس کې شوده یا می وبو ولګل شوده دي و نبی اسلام په اوخ باندې سور او وبې وسکړ یا شوده وسکړ و صحابه ته پته ورجدا بوزه ده. نو چې حج کې کم حاجیان هغه به روژه نه نیسي او عام مسلمانان به دا روژه نیسي، دا مستحب روژه ده او فضیلت دومره چې دوه کالو ګناهونه الله سره ته معاف کړي. دوه کالو او را روان چې ته بیان نیسي بیا به الله د دوه کالو ګناهونه معاف کړي. دوه کالو ګناهونه د وی روژې په وجه معاف کړي. د دې روژې به ان شاء الله اهتمام ټول کوو. هغه ورځ باندې حاجیان کله عرفات ته خیږي دا به یوم العرفه ان شاء الله زمونږ د دې اهتمام کول پکار کې څوک دا مخکې ورځ نیسي هم ونیسي واخه دا ورځ څوک نیسي هم نیسي. ځکه دې کې اختلاف د علماو شته چې دا نهم ذی الحجه ده یوم العرفه ده، ولیکن موږ ته دا خبر راجح کار کیږي یوم العرفه چې کله دا غو عرفه په ورځ باندې روژه نیول پکار دا بهتره ده. د دلایل نو دا خبره معلومیږي د کتاب او سنت دا نظر موږ ته قوي کار کیږي. نور بدی چا باندې موږ رد نه کوو څوک د پاکستان سره یوم العرفه نیسي ام علماو دا مسله لیکل موږ سره بدی ځان له مستقل کتاب هم شته چې هغه دا خبر راجح کړ د خو بهر الاختلافي مسله ده او موږ ته دا راجح کار کیږي دا مې ته بیان کړ یوم العرفه چې التهجان کله عرفه ته خيږي بدا ورځ باندې روژه نیولې او دا طریقه زمنګ د نبی او د صحابون عام معلومي عام د اهل علم فتوا په دې خبره باندې ده ان شاء الله تعالی په دې طریقه او بدغه طرز باندې عمل کوو او د الله نو سوال کوو چې الله زمنګ روژه د قران د حدیث سنت مطابق برابرۍ